له افغانستان سره د چین او قطر ستره مرسته کابل ته راورسېده. دغو دواړو هیوادونو له افغانانو سره په کومه برخه کې څومره او څه ډول مرسته افغانستان ته راولېږدوله؟ ستاسو په اند یا د مرستې حقدارو ته په سم ډول رسیږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو پر دوام د چین د بشري مرستو دویمه جوپه چې د 700,000 ډالرو په ارزښت پکې 6,000 کمپلې، 15,000 ترپالونه او 200 خیمې شاملې دي، کابل ته راورسېده. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال ویلي چې یادې مرستې به په رانه ډول هغو خلکو ته وویشل شي چې د زلزلو له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې هم نوموړي هیواد د یاد ولایت له زلزله ځپلو سره د 700,000 ډالرو په ارزښت مرستې کړې وې. د قطري واکمنۍ لخوا له زلزله ځپلو سره پر مرستو بار 10مه الوتکه کابل ته ورسېده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره په بشري مرستو بار د دوی 10مه الوتکه هم کابل ته رسېدلې. په دغو مرستو کې درمل او نور طبي وسایل شامل دي. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې په یادو مرستو کې تر ډیره کچه درمل شامل دي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لارې به زلزله ځپلو ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې قطر تر دې مخکې هم د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره په بشري مرستو بار 9 الوتکې افغانستان ته لیږلې وې. په کونړ کې د زورورې ځمکلړزۍ له امله له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3600 څخه ډیر ټپیان او له 7000 څخه ډیر کورونه ویجاړ شوي. له دغو زیانمنو سره پر کور دننه او نړیواله کچه ستره مرسته هم وشوه او لا هم د مرستو بهیر روان دی.